د موسسې له لوري د یونیسف په مالی ملاتړ نن د زابل د عامه روغتیا ریاست سره د شل رادو موټرسایکلونو مرسته وسوه د زابل د عامه روغتیا رئیس وایي د عامه روغتیا په چوکاټ کې د مرکز کلات او ولسوالیو واکسیناتورانو ته نن شل رادي موټرسایکلونه ورکړل سول چې په دې سره به هغو ساحو ته هم روغتیايي خدمات ورسیږي چې مخکې د واکسین له خدماتو به برخې وو. نو موړی وایي دغه کسانو ته یو ورځنی روزنیز پروګرام هم په لار اچولی و چې دوی اوس کولای شي په ساحه کې لس ډوله واکسین تطبیق کړي. شل موټرسایکلان دي چې شل واکسیناتورانو د یو ورځنی ټریننګ وروسته موږ دوی ته انیشل ټریننګ یا ابتدایي ټریننګ چې د واکسین و هغه مو ورکړی. هغه وروسته به دوی په لرې پرتو سیمو کې د ټولو ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې به دوی هلته خدمت کوي، کار به کوي، واکسین به تطبیقوي. دغه لس ډوله واکسین چې ده هغه به په هغه لرې پرتو سیمو کې تطبیقوي. نو اوس دوی ته په کار ده، دوی ته لازمه ده، له دوی څخه مو دا هیله ده چې په ساحه کې دغه څه چې دوی د استادانو د خولې څخه واورېدل هغه که په عملي بڼه و او که په تیوري شکل باندې و چې دوی زده کړل هغه په ساحه کې تطبیق کړي. هیله مو ده، غوښتنه مو ده، دا زموږ ولس دی، وطن دی. په زابل کې په داسې حال کې د روغتیايي برخې له کارکوونکو سره د شل رادي موټرسایکلونو مرسته کیږي چې دا مهال په مرکز کلات او ولسوالۍ کې روغتیايي خدمات ډیر سوي او ولسونه هم د هغوی د روغتیايي چوپړتیاو څخه خوښ دي.